لاندې ویش ترسره کړئ او ساده شوې نسبتي افاده یې وښایي. ډومین یې ورسره ذکر کړئ. نو دلته موږ سره یوه نسبتي افاده ده، د په بل نسبتي افادې باندې ویشل شوې ده، او موږ پخوا هم لیدلې چې په نسبتي افادو کې مخرجونه باید مساوي له صفر سره نشي، ځکه چې مخرج صفر شي بیا افاده نه تعریفېږي. نو دلته موږ وایو چې 5 پی جمع 5 دا باید مساوي نه وي له صفر سره. اوس دلته چې د پی قیمت لاسته راوړو دواړو خواو نه به 5 منفي کو، پی باید مساوي نشي له منفي 5 سره. همدارنګه دلته هم دا کار کوو، 4 پی جمع 20 دا باید مساوي نه وي له صفر سره. دواړو خواو چې په 4 باندې ویشو نو پی مساوي کی، پی جمع 15 باید مساوي نه وي له صفر سره، او له دې ځایه بیا هم لاسته راځي چې پی باید مساوي نه وي له منفي 15 سره. نو په دواړو حالتونو کې دې افاده کې او دې افاده کې دواړو کې پی باید مساوي له منفي 15 سره نشي، ځکه بیا مخرج صفر کیږي او بیا ورسره دغه افادې تعریف نه لري. نو راځو د دې ډومین لیکو چې ډومین د دې څه شی دی. ډومین یې عبارت دی له ټول حقیقي عددونه داسې چې پی مساوي نه وي له منفي 15 سره، او بیا داسې وایو چې ټول حقیقي عددونه پرته له منفي 15 څخه. دا چې موږ ډومین ورته ذکر کوو. اوس راځو دغه افاده څنګه کوو، دواړه افادې ساده کوو. نو د یوې نسبتي افادې ویشل په بلې باندې عین داسې دی لکه د دې ضرب د دې په معکوس کې. نو راځو لیکو چې 2 پی جمع 6 تقسیم پر پی جمع 15 تقسیم پر ځای علامه اوړي ضرب ته، او دا به ورته معکوس ولیکو. دا به شي 4 پی جمع 20 تقسیم پر 10. دا به اوس مساوي شي، صورت به صورت سره ضرب شي، مخرج به له مخرج سره ضرب شي. دلته به شي 2 پی جمع 6 ضرب دی 4 پی جمع 20، او مخرج کې به راشي پی جمع 15 ضرب دی 10. خو دې لپاره چې موږ دا ساده کو، راځو په صورت او مخرج کې چې څومره حدونه دي ټولو حدونو کې مشترک فکتورونه نیسو. لومړی به راشو 2 پی جمع 6 ته، دې کې به 2 موږ مشترک واخلو. دا به ولیکو چې مساوي کېږي 2 دننه به پاتې شي پی جمع 3. همدارنګه راځو 4 پی جمع 20 دا چې مشترک فکتور پکې اخلو، 4 پکې مشترک اخیستی شو، دا به شي 4 ضرب پی جمع 15. ښه، مخرج کې څه شی پاتې کېږي؟ مخرج کې به پاتې شي له دې څخه چې مونږه څه شی نشو مشترک نیولی، دا به پی جمع 15 په خپل حال ولیکو. 10 کولی شو چې مونږ دا هم په اولیه ضربي فکتورونو باندې وویشو. دا مساوي کېږي 2 ضرب 15 سره. او ښکاره خبره ده چې دلته به ورسره ډومین ذکر کوو، ځکه چې موږ غواړو دا یوه افاده له دې سره څنګه وي معادله افاده پاتې شي. نو لیکو چې دا په هغه صورت کې چې پی څه شی وي، پی مساوي نه وي له منفي 15 سره. اوس راځو ګورو چې څه شی له څه سره خلاصېږي. دا 2 به له دې 2 سره خلاص شي، پی جمع 15 له دې پی جمع 15 سره ختمیږي. پوهېږو چې دا دلته پی منفي 15 نشي کېدی. نو موږ سره پاتې شوه ټوله افاده کې 4 پاتې شو صورت کې، او ورسره پی جمع 3 پی جمع 3، او مخرج کې ورسره یوازې دا 15 پاتې شو. 15 دا موږ کولی شو چې 4 پر پی ضرب دی پی جمع 3 په شکل ولیکو، او یا یې په همدې حالت پرېږدو. او باید له یاده ونه باسو چې دلته ورسره د ډومین ذکر کوو چې پی باید مساوي نه وي له منفي 15 سره، تر څو دا ټوله افاده دا په الجبري توګه له دې اصلي افادې سره معادله وي.